د خطر مدیریت ریسک منیجمنت. د خطر مدیریت یوه اقتصادي او مالی اصطلاح ده چې د خطرونو پیژندنه، ارزونه او کنټرول ته اشاره کوي. د خطر مدیریت دا معنی لري چې یو شرکت یا فرد مخکې له مخکې احتمالي خطرونه وپیژني او هڅه وکړي چې د هغو اغیز کم کړي. په اقتصاد او سوداګرۍ کې تل نامعلوم حالات لکه د بیې بدلون، تاوان یا د بازار بدلون وي، خو د خطر مدیریت د دا ډول ستونزو په کنټرول کې مرسته کوي. مثال، یو سوداګر که بیریږي چې بیې به راولویږي نو خپله پانګه پر بېلابېلو برخو ویشي. د خطر مدیریت پړاوونه: خطر پیژندنه، د خطر ارزونه، د خطر کمول یا کنټرول، د خطر څارنه او احتیاطي پلان جوړونه. اقتصادي اهمیت: د تاوان مخه نیسي، د پانګې ساتنه کوي او د کاروبار ثبات زیاتوي. د پایلې په توګه ویلی سو چې افراد، شرکتونه او حتی هیوادونه باید د احتمالي خطرونو لپاره پلانونه ولري ترڅو خطر مدیریت او د زیانونو مخه ونیول سي. سندس نساجي فابریکه، د خودکفا افغانستان، سرک.